تقریبا 2 کاله کېږي چې ولرنا خپل فعالیت شروع کړی دا آنلاین زده کړې خلکو ته ورکوي. اوس پوهېږئ چې حضوري زده کړې هم موږ لرو. زیاتر خلک په دې زده کړو کې که څه آنلاین اوسي څه حضوري اوسي مطالعه کې دې کې هم مشکلات لري د سایکالوجي نګاه نه روانشناسۍ نګاه نه هم سوالونه هم لري. نو د ټولو دغه شیان خلکو پوښتنې او سوالونه نظر کې نیولو سره موږ نن استاد اعظمي چې یو عظیم شخصیت ده او په دې سایکالوجي کې ډېر ښه رشد کړی ده په آسیا کې پوره. ولې چې یو څه وخت مخکې موږ ته یې ویلي مو چې سفرونه یې درلودل نور ملکونو دعوت کړی و صرف دې دپاره چې د دوی دا سایکالوجي کوم علم چې ده هغوی نه بهرمند شي او خپلو خلکو ته یې وښیي. نو موږ نن استاد اعظمي ځان سره لرو د هغوی نه پوښتنه کوو چې دغه سوالونه ټولې تاسو یو ښه شخصیت د خولې نه جواب شي. استاد اعظمي په خیر راغلی. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. سلام تاسو ته، سلام د ولرنا ټولو ګډون کوونکو ته، ټولو هغو زده کوونکو او ځوانانو او متعلمینو ته چې په دې پلیټفارم کې تاسو سره سته او وخت نه وخت د بېلابېلو څانګو بېلابېلو رشتو علم او زده کړې ورته ترسره کوي. سلامت اوسئ، په خیر اوسئ. او اول خو ډېره مننه چې راغلی تاسو دلته. په خیر اوسئ. موږ به دې نه شروع کړو چې ولې چې زده کړې پورې خبره ده. خپله دا زده کړه څه شی ده؟ زده کړه یا یادګیري یا لرنینګ هغه نسبتا ثابت تغییرات دي چې د انسان په بالقوه کې راځي. یعنی د یو استاد په وسیله، د یو لارښود په وسیله، د یو کمپیوټر په وسیله، د یو مصنوعي هوش په وسیله، د یو روبوټ په وسیله، د یو ثبت شوي کلپ په وسیله، د یو تمثیلي ټوټې په وسیله، د یو استاد په وسیله، په ګروپي شکل، په لیکچر په شکل، د مذاکرې په شکل، د مباحثې په شکل یوه لړۍ ده چې د استاد او د زده کوونکو ترمنځ ترسره کیږي. په دغه لړۍ کې د فرد په بالقوه کې نسبتا ثابت تغییرات راځي. دغه تغییرات چې په فرد کې راځي دغه تغییراتو ته چې نسبتا ثابت دي، یعنی ثابت دلته معنا دا ورکوي چې هغه ځینې داسې تغییرات او بدلونونه هم شته وخت نه وخت چې هغه د یو بل نشهیي توکي په وسیله راځي، مثلا د دوا په وسیله راځي. هغه زده کړه نه ده. دا زده کړه باید نسبتا ثابته وي، یعنی د 2 ورځو لپاره نه وي، د 3-4 ساعتو لپاره نه وي. دا باید اوږد مهالي ډېر ځنډ پکې راسي او اوږد مهالې حافظې ته لاړه سي. او دغه زده کړه چې تاسو یې ترسره کوئ یا په زده کوونکو کې رامنځته کوئ، په آنلاین یا حضوري شکل یې ترسره کوئ، دغه زده کړه باید د ده په کړنو کې، په چارو کې بدلون راولي. یعنی که فرد وکولی سول چې عملا خپله کار وکړي، عملا د ده په رفتار کې بدلون راسي، دغه ته موږ زده کړه وایو. که نه صرف پوهه ده چې ترسره کړې ده خو د ده په وجود کې تغییرات نه دي راوستلي. ګورئ زه بیا غواړم دا تعریف تکرار کړم. زده کړه د انسان په فرد کې، په انسان کې نسبتا ثابت تغییرات دي چې د تجربې، تمرین او زده کړې په وسیله په فرد کې رامنځته کېږي. ډېر ښه. استاد مخکې یو شي ته تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهاله او لنډمهاله حافظه. لنډمهاله حافظه دغه یو لنډمهاله حافظه هغه حافظه ده چې له 1 دقیقې شروع کېږي تر 20 دقیقو پورې. کیدای سي نیم ساعت، کیدای سي 1 ساعت. دا ستاسو په ذهن کې. دغه لنډمهاله حافظه که تاسو تمرین نه کوئ، که تاسو عملي نه کوئ، که تاسو په بیا شکل په ګڼو مثالونو کې ونه نغاړئ او په اصطلاح ډېرې تکرار نه کوئ، ډېرې ترسره نه کوئ، محیطي مثالونه ورنه کوئ، کیدای سي دغه زده کړه اوږد مهالې حافظې ته لاړه نه سي. موږ د دې ترڅنګ یوه بله حافظه هم لرو چې هغه هم باید اشاره ورته وکړم. موږ یوه حسي حافظه لرو. حسي یوه لنډمهاله لرو، یوه اوږدمهاله. منتها د زده کړو په برخو کې دغه 2 ډېرې مشهورې دي چې دغه لنډمهالې او اوږدمهالې. حسي څه ډول ده؟ تاسو په ښار کې روان یې، یوې لوحې ته ګورئ، د یوه ډاکټر، د یو هوټل، د یو بلې لوحې ته ګورئ، سترګې مو چې تر واړولې بیا نه در پیادېږي چې هغه لوحه څه وه. هماغه لحظه پوهېږئ چې دا څوک و، ډاکټر و که انجینر و که هوټل و. هماغه حسي چې حس
خوا دې تر چپه سوه مخ دې تر چپ سه نور دغه هېرېږي دا حسي حافظه ده بیا یو بله ده چې تاسو تر یو ځایه پورې ځئ مثلا تر ښاره پورې رسېږئ خو بیا هم در پیادېږي چې په تیمنۍ کې په څلورم پنځم سړک کې د احمد درملتون و یا د محمود هوټل و دا تاسو ته چې در پیادېږي تر ښاره پورې دې ته لنډمهاله حافظه وایي خو که تاسو په همدغه لاره څو کره ته لاړ سئ راسئ څو کره ته لاړ سئ راسئ یو څوک تاسو ته ټلیفون وکړي هغه ته ادرس ورکوي هغه کس بیا لاړ سي هلته ودرېږي بیا درته وایي چې همدغه لوحه وه او دا بیا تکرار سي او بیا تکرار سي او بیا تکرار سي دا ځي اوږدمهاله ته عین بعض وخت داسې کېږي که هغه همسایه دکان او رنګ او دا شیان مثال ورکړي دغه دکان سره دغه شي دلته یو ونه ولاړه ده دلته یو دکان ده دلته یو کراچۍ ده دلته یو دا ده دلته منتها داسې ادرس ورنکړي چې مثلا د کینو دکان ده یا مثلا مخې ته کوزه ایښې هغه کوزه کې داسې ویسي که نه نو هغه د ادرس پورې ډېر ښایسته یو خاطره لرم ما یو چا نه ادرس غوښته چې ما دغلته روان وم چېرته هغه ویل دلته راشه دې ځای ته چې ورسېدې بیا زه درته وایم چېرې لاړ شي هلته ورته زنګ مو ووایي دلته یو برق پایه ده د برق پایې سره څنګ کې یو صرافي ده دغه را پیدا کړه ما حتما هم دلته وي چې لاړم ښه پیدا ده کوزدې کوڅه کې چې ننوتلې دلته داسې ده دغه نښو مانې اخره پورې خپله یو 15 دقیقې مخکې راغی را پیدا یې کړلم او مالدین به دیوال همغه صحیح نشانې ویلې دا د برق پایه د کینو دکان د کچالو دکان دا ښه ادرسونه نه دي موږ باید مشخص ادرسونه ورکړو د با سوال نه به ډېر داسې ساده سوال ښکاره شي خو موږ چې کوم طریقې نه پوښتنه کوو هغه د سایکالوجي نه ګانه چې هغه په کومه سي دید کې او کومه سي هغه ته موږ رشد ورکو هغې نه ګانه پوښتنه کوو چې دا لیدونکي مو نه وایي چې دا کوم سوال نه راغیستی او سوال کې دوی ته ډېر علمیت او نالج حاصل شوی دی چې یعنې لنډمهاله حافظه او حسي حافظه او اوږدمهاله حافظه دې ته څنګه رشد ورکړو موږ ښه دلته یو بل مورد هم ده چې اوس موږ حسي لنډمهاله او اوږدمهاله حافظه تشریح کړه یا هم توضیح کړه دوستانو سره حد اقل بحث به وکړو خپله بحث دا ده چې خپله حافظه څه ده حافظه یا میموري د اطلاعاتو معلوماتو پوهې د حفظولو ساتلو او د هغو اطلاعاتو معلوماتو او پوهې بیرته دوباره ویلو یا یو چېرته یو چا سره شریکولو ته وایي یا اجازه راکړئ داسې ووایم چې د ارواپوهنې یا د سایکالوژۍ په اډانه کې یو بله ارواپوهنه ده چې هغې ته موږ کاګنیټیو سایکالوژي وایو یا د پیژندګلوۍ روانشناسی یا ارواپوهنه یا روانشناختی د روانشناختی په بحث کې بیا چې کوم کله موږ عملی ویشو ذهني عملی یا سایکالوژیکل پروسس په دې کې اول او لومړنۍ عملیه حس ده چې تاسو یو څه حس کوئ یو څه صرف حسوئ بیا دویم پړاو یا دویم مرحله درک ده یا ادراک ده دریم پړاو حافظه ده یا کله ورته وایي توجه ده کله وایي حافظه ده البته په دې کې تفکر او تخیل هم راځي بیا وروسته هغه نور بحثونه دي کله چې موږ حافظه څېړو حافظه د ذهن د یو پروسې په حیث څېړو یعنی دا د انسان په ذهن کې یو پروسه ده چې ترسره کېږي دغه پروسه په خپل ذات کې خپل اطلاعات ساتي کله چې انسان ستونزې سره مخامخ کېږي کله چې انسان له مسلې سره مخامخ کېږي بیا د همدغې حافظې له اطلاعاتو نه کمک اخلي مرسته اخلي او هغه ستونزې په حلوي مثلا که تاسو کله غواړئ مثلا په لاره کې روان یئ د موټر ټایر مو پنچرېږي تاسو په حافظه کې حتما یو څه لرئ چې د دې موټر ټایر باید حتما په موټر کې شاته یو بل ټایر شټبني ټایر په اصطلاح هغه تاسو راخلئ او بیا هغه بیرته ورته لګوئ او موټر ته حرکت ورکوئ یعنی ستاسو په حافظه کې تفکر یا فکر راځي ستاسو له حافظې نه کومک اخلي درک یا تحلیل راځي ستاسو له حافظې نه کومک اخلي تخیل ستاسو له حافظې نه کومک اخلي دا نور عملی د ټول عملی دي چې سره له دې چې په جدا جدا دي بیلې دي خو په خوا کې یو لوی بحث د دې عملیو ترمنځ دا ده چې په خپل منځ کې یو ډېر ژور تعامل لري سره خو بیا په عین حال کې سره جدا هم دي یعنی حافظه په دې پړاوونو کې د اطلاعاتو د حفظ پروسه ترسره کوي او که موږ غواړو چې دغه حافظه ښه وساتو سالمه وساتو قوي کو پیاوړی کو نو ممکن داسې هم دا اورېدلي که نه تاسو به هم اورېدلي چې که غواړئ چې حافظه دې حفظ شي بادام وخورئ دا مسله ډېره علمي نه ده ډېر علمي هغه نه لري په دې اړه خاص مقالات او خاص تحقیقات نشته منتها
زموږ پیشنهاد او وړاندیز په واقعي شکل او په علمي او اکاډمیک شکل زموږ وړاندیز عزیزانو ته دا ده ستاسو زده کوونکو او شاګردانو ته په ټول افغانستان کې وګړو ته متعلمینو ته چې خپله حافظه په تمریناتو پیاوړې کوي، خپله حافظه خپلې حافظې ته هر څه مه ورلېږئ، هر څه مه ګورئ، هر څه مه اورئ، ځکه چې حافظې ته هر څه باید لاړ نه سي، حافظه باید په هر شي ډکه نه سي. موږ باید د خپل چاپیریال کثافت دانی نه سو، چې هر څه په دې چاپیریال کې ستا هغه واخلو. په ځانګړي ډول له خواله رسنیو نه باید ډېر ځان وساتو. یعنې په دې خواله رسنیو کې تقریبا 80 تر 15% کې خبرونه غلط یا په اصطلاح فیک نیوز دي. دغه نیوز یا دغه فیک نیوز یا دغه غلط اطلاعات چې کله راوځي په خواله رسنیو کې یا په رسنیو کې موږ خپلې حافظې له دې ډکو. او بل حافظه یوازې د حافظې ډکول هم مطرح نه دي. ستاسو یو څه مثلا ټول قرآن شریف مو په سینه کې حفظي خو اخلاق مو سم نه وي، تاسو د انجینرۍ ټول کتابونه حفظ کړي زده کړي مي خو یوه نقشه نسئ اچولی، تاسو د طب طبابت ټول درسونه زده کړي خو مریضان بیا هم د تورخم په لاره درنه روان وي. نو دا هغه مسایل دي چې یعنې د حافظې هغه دي، یعنې د حافظې ستونزه ده. یا مثلا تاسو قاضي ټول اطلاعات او علم حاصل کړی ده، په شریعت په کافي اندازه پوهېږئ خو بیا هم په رشوت کې غرق یي. له دې معلومیږي چې تاسو په مکتب کې او په پوهنتون کې او هر چېرته چې تاسو زده کړې کړي صرف حفظ هم کړی، یعنې هغه لومړنۍ پوښتنه چې تاسو مطرح کړله چې زده کړه څه ده، زده کړه صرف حفظ کول نه دي. موږ باید په زده کړه کې په موږ کې باید په زده کړه کې بدلون راسي، تغییر راسي. کله چې تغییر راغی موږ هغې ته زده کړه وایو. معمولا زده کړه په داسې یو شکل ترسره کېږي چې کله تاسو راځئ یو څه زده کوئ هغه باید په ذهنیت بدل سي، هغه زده کړه. کله چې په ذهنیت بدله سول هغه زده کړه، هغه ذهنیت باید ستاسو په رفتار کې بدلون راولي. که یې رانهوسته زده کړه نه ده. اوس یو مثال تاسو ته درکړم. تاسو د ټلویزیون مخې ته ناست یې، ستاسو بچی ځیل کوي، زوی مو لور مو ځیل کوي، ډېر لچ کوي، شق ده، او تاسو حیران پاتې دې سره څه وکړئ. په ټلویزیون کې یو سایکولوژیست خبرې کوي چې هغه ماشومان چې ځیل کوي میندې او پلرونه دي د دوی اطاعت نه کوي، چې که اطاعت وکړه د دوی ځیل ډېرېږي. اوس دا مور یا پلار ناسته او دا خبره اوري، دا پوهه یې سوه که نه، زده کړه یې سوله. کله چې دا واورېدل سوله دا په ذهنیت اوړي، په نګرش اوړي. کله چې نګرش یا ذهنیت سوله دا مسله، دا اتومات دا مور ځي زیاتي نور د ماشوم اطاعت نه کوي. چې اطاعت یې ونه کړه د ماشوم ځیل سمیږي. یعنې دغه زده کړه د بدلون لامل سوله. او که دغه زده کړه د بدلون لامل نسي دې ته موږ صرف حافظه وایو. موږ یو شی اخیستی دي، په حافظه کې په عامه اصطلاح په زړه کې هم ساتلي او په علمي اصطلاح په ذهن کې هم ساتلي دي. مونږ ته نور عملا نه موږ ته ګټه وکړه، نه په موږ کې بدلون راوسته او نه هم مرسته وکړه. د حافظې او زده کړې ډېر یعنې ژور کنکشن دی یو بل سره، خو عموما باید یو درک ولري سړی چې دا څه شی وایي هغه باندې ځان پوه کړي او بیرته عملي کړي خپل ژوند باندې. دا زده کړه کې موږ څو قسمه خلک لرو. ما بعضې خپل دوستان ښیم، زه دونه په سایکولوژي نه پوهېږم، مګر عملي چې بعضې خلک ګورم بعضې دي چې پوره کال سټډي کوي، درس وایي، بیا هم ګورې سړی دونه ښه نه وي دا خپل زده کړو کې. ما یو بل دوست د هغه صرف یو ساعت یا یو نیم ساعت درس وایي، هغه چې ګورم د هغې ذهن کې دونه ښه دا درس کیني. دغه مشکل کم ځای کې اصلي مسله دا ده چې که تاسو دغه زده کړه تمرین نه کوئ، که دغه زده کړه په آرام حواسو ونه خلئ، په تاسو کې بدلون نه راځي. او زده کړه تر هغو پورې چې بدلون را نه ولي په تا کې، تا تغییر نه کړي، زده کړه نه ده، صرف حفظ ده. ته یو شی حفظ کړي دي، انوز دې په ځان فشار راوړی ده، یعنې ځان دې ډک کړی ده، صرف ډک کړی ده. اما دا چې څه ډول ته محیط کې، په چاپیریال کې، په عملي ژوند کې څنګه بدلون راولي، دا بیا بل داستان ده. اصلي مسله دا ده چې هغه کس چې په یو ساعت کې زده کړه کوي، درس وایي، او بیا سبا ته له دغه کس نه چې ټول سمستر چنګاو ده او درس وایي ښې نمرې اخلي، د دې علت دا ده چې دغه کس چې په یو ساعت یا 2 ساعتو کې زده کړه کوي، دغه یې په شیوه پوهېږي، په طریقه یې پوهېږي، سټرس نه اخلي، اضطراب نه لري، ځان له فشار لاندې نه راولي، او حفظ کوي یې نه، زده کوي یې، تحلیلوي یې، سوال کوي. مثلا که بحث تبرکلوز وي، چې د تبرکلوز ناروغي
څه ناروغي ده، څو ډوله لري، کومې نښې لري، کوم لاملونه لري او د درملنې طریقه یې څه ده. که دغه 4-5 سوالونه ځان سره ولیکي او کتاب ته ننوځي او هماغه سوالونه را پیدا کړي ځوابونه یې، همدغه کس که لاړه سبا ته 15 نوي نمرې وړي. اما هغه بل کس چې پرته له کوم تدابیره، پرته له کوم تخنیک نه، پرته له کوم میتوده، پرته له کومې شیوې، پرته له کوم مهارته په کتاب ورپریوزي او کتاب له اول صفحې شروع کوي او تر اخره صفحې پورې ولولي، یو لولي بله هېرېږي، بله لولي بله هېرېږي. دغه کس یو تکنیک ته ضرورت لري او هغه تر ټولو مهمه ټکنیک او اصول چې د ده لپاره پکار دي هغه د سوالونو اخیسته، چې سوالونه باید راوباسي او کار ورسره وکړي. که زه هم دغه اوسه پورې څونه خبرې وکړې د زده کړې مطابق که خلاصه کړم، زده کړه باید داسې سړی وکړي چې هغه بیرته په خپل عملي ژوند باندې تجربه کړي تر څو فرق پکې راشي انسان کې. او بل زده کړه باید داسې سړی وکړي چې ځان په پوهې کې نه دی چې صرف ولولي او سر تیر کې سر ته او ځان پوهولو دپاره هغه نه باید سوالونه اول خپل ذهن کې ولري او یا یې ته نه وباسي بیا لاړ شي دا مطالعه شو. یو بل مورد مهمه دلته سره له دې چې البته دا د مطالعې بحث ده، که تاسو بله پوښتنه لرئ د مطالعې په اړه سمه ده که نه زه به ورسم همدغه بحث ته. ګورئ کله چې تاسو کتاب راخلئ څو مسلې باید مطرح سي. یو دا چې کتاب هم راواخیسته، د کتاب له دې کتاب نه مطلب څه ده، هدف څه ده. تاسو باید له خپل زده کړې هدف روښانه کړئ. هدف هم څه ده له دغه کتابه. یو په دویم قدم کې باید یو برنامه او مهالویش ورته جوړ کړي. په دریم قدم کې باید سوالونه ترې راوباسئ. په څلورم قدم کې باید هغه سوالونو ته جوابونه را پیدا کړي. هغه جوابونه باید راوباسئ یا یې ولولئ همالته په کتاب کې. بیا په پنځم قدم کې هغه ځان سره هغه کړئ، په حافظې ته یې ولګئ. په پنځم قدم کې هغه ټول سوالونه بیا مرور کړئ، په بیا یې مرور کړئ او په آخر کې مې په اصطلاح یو ریفرش په تیر کړئ، یو ریفرشمنت، یو دوباره یو مرور کړئ، بیا وګورئ چې تاسو 15 نمرې وړئ. ډېر استاد د زده کړه او مطالعه دا دواړه یو شی ده که فرق لري؟ زده کړه مطالعه فرق کوي. مطالعه کې داسې هر څه مطالعه فرق کوي، یعنی تاسو کولی شئ ناول ولولئ، تاسو کولی شئ په خپل زړه په دلخوا یو کتاب راواخلئ، د سایکولوژي کتاب راواخلئ، د تجارت په برخه کې یو کتاب راواخلئ، د مدیریت په برخه کې راواخلئ، دینی کتاب راواخلئ، تاریخي کتاب راواخلئ، سیاسي کتاب ولولئ. اما زده کړه دا ده چې تاسو عملاً ځئ، مثلا تاسو یو کورس لرئ په یو لرناک، تاسو یو کورس لرئ، هغه کورس ورزده کوئ، بیا هغوی ځي هغه تمرین کوي، بیا هغه په هغه برخه کې مهارت پیدا کوي، سکیل پیدا کوي او ځي یو چېرته کار کوي، وظیفه پیدا کوي. دا زده کړه ده. مطالعه دا ده چې تا ته هېچا کوم خاص بوج نه ده راوړی، هېڅ فشار نشته او ته ځې مطالعه کوي. اوس دغه کس هم چې دا کورس وایي دا هم کولی شي لاړ شي 10-15 کتابه په دې اړوند مطالعه کړي، اما درس باید ووایي. اوس تاسو انګلیسي کورس وایه، سمه ده، تاسو انګلیسي کورس وایه. دغه ځینې خلک دي که نه وایي چې شپږو میاشتو کې در زده کوو، په دریو میاشتو کې در زده کوو، په څلور، دا ډېرې هغه خبرې دي. ما خپل هم دا خبره کړې شپږ میاشتو کې زده کوم. دا شپږ میاشتو کې زده کړه اصلا یو فریب ده. دا موږ فریب ورکوو خلکو ته، که چاته ووایي چې راسه په شپږ میاشتو کې انګلیسي در زده کوم. شپږ میاشتو کې خو مطلق باید کورس ته لاړ شي. اوایل نه دي، اوایل درس، اوایل میتود، اساسات. دا په یو کال کې شپږو میاشتو کې 2 کالو کې ته باید لاړ شې کورس ته. حتمي ده چې ته باید کورس ته لاړ شې. وروسته له هغه ته بیا خپله کولی شې په اصطلاح انګلیسي اصطلاح د سلف سټډي وکړې، خپله یې زده کړې، بیا لاړ شې هلته اضافه پکې زده کړې. موږ ته په پوهنتون کې دا موارد خو ټول نه راښودل شوي که نه. موږ ته خو په پوهنتون کې په څو سمسترونو کې به البته د بچلر مسله یا د لیسانس مسله که یاده کړم، موږ ته په اوایلو کې ابتدایي مسایل را زده کړل، اساسي مسایل را زده کړل، بیا موږ خپله لاړلو نورې سلف سټډیانې وکړې، ځان هم راپوه شو. د ما خبره ښایسته وله، ما شپږ میاشتې څنګه ویلي دي هغه هم په همدې برخې ویلي چې شپږ میاشتې تاسو مطالعه یا زده کړو کې هغې نه بعد چې مطالعه کوئ. دا زده کړه او مطالعې ته وده ورکولی شو که نه دا څه رقم تشروند همداسې ده؟ پرته له شکه چې اصلا ټوله د تعلیم تربیه نه ده، دا خپله د ایجوکیشنل سایکولوژي نه ده، روزنیزه ارواپوهنه. دا ټوله د دې په اړه یو لوی باور دا ده چې دا هنر ده. یعنی سره له دې چې علم ده، ساینس ده، ټولنیز ساینس ده، ټولنیز علم ده، ټولنیز علومو کې راځي، په خوا کې هنر هم ده. یعنی هنر نو دلته زیاتې په تا پورې اړه لري. په دغه کورس کې چې تاسو یې دایروئ، په هغه کورس کې چې دایروئ، په هغه کورس کې چې زه دایروم، هغه یې دایري، هغه یې دایري. شپږ میاشتې یو کال موږ یو چاته یو څه زده کړې ورکوو، وروسته له دې دا کس له دغه زده کړو وځي، له دغه درسه وځي، بیا دی ځي خپله مطالعه کوي. بیا دا نو ذاتي د ده په مهارت پورې اړه لري
چې دی څومره کولی شي په دې برخه کې ماهر واوسي. یعنې موږ کولی سو زده کړه، مطالعه، حافظه او هر هغه څه چې زموږ په ژوند کې شته ټول زده کړو، ځان پکې په اصلاح ورسوو. ډېر استاد خو اوس خو ښه پوهېږي چې دا موږ هم چې کوم زده کړې ورکوو دا د انټرنیټ له لارې آنلاین ایجوکیشن چې ورته وایي دا مخکې وړو. دا نورې دنیا کې ډېر ښه مروج ده، خلک ټول زیاتره آنلاین سټډي کوي. افغانستان کې لږ زره ولې چې نوی ده خلک ورسره دونه عادت نه دي، نظر په دې چې آنلاین سټډیز ته ترجیح ورکړي، فزیکي ته زیات ترجیح ورکړي. همدغه عموما کامنټونه او میسج او غوښتنه هم همدا دي موږ نه چې تاسو دې په ځای چې آنلاین سټډیز دایر کوئ، فزیکي سټډیز یا فزیکي ایجوکیشن چې کوم دی حضوري دا دایر کوي. د آنلاین او فزیکي کې څومره فرق د زده کړه کې چې دې نه ښه زده کولی شي او که دې نه ښه زده کولی شي او که کوم نه ښه نشي زده کولی هغه څنګه یعنې بهتره کړي چې هغې نه دا ښه زده کړه وکړي؟ یو خو اجازه راکړئ چې زه د خپلو خلکو د یو باور په اړه یو څه درته ووایم تاسو ته. زموږ خلک چې دي یو ډول ځینې ښه باورونه نه لري. ښه یعنې کله چې تاسو حضوري زده کړې عیار کوئ، جوړ یې کوئ، رامنځته یې کوئ، تاسو ته وایي چې آنلاین یې کوئ. کله چې آنلاین کوئ تاسو ته وایي چې حضوري یې کوئ. کله چې یعنې هر څه کې یو هغه درکوي، تا ته یو مورد درته وایي. یا مثلا هغه ورځ یو پوښتنه له ما نه وسوه په یو آنلاین خپرونه کې چې پلانی هنرمند دی ویلی دي چې زه په واده اعتقاد نه لرم او دا باید دا خبره ونه کړي استاد، ځکه دا د ځوانانو فکر خرابوي. زه ورته وایم چې ګورئ اوس په دې دواړو په اړه یو څه وایم. زه وایم چې ګوره افغانه ځوانه متعلمه، ته مجبور یې چې هر چا په هر ډول زده کړې درته عیارولې ته ورسه پکې زده یې کړه، که حضوري وي که آنلاین وي، په هر رقم چې وایي استفاده ترې وکړه، ته خپله استفاده وکړه او دا زده کړه چې ته څنګه کولی سې له دغو پلیټفارمونو نه، له دغو فرصتونو نه چې احمد او محمود یې درته برابري زر ښه او عاجله استفاده ترې وکړي. دا یو. په دې کې نو زیاتي هغه مه کوه، خبرې مه پکې را پیدا کوه. زده کړه ده د ما همدغه طریقه ده، په آنلاین ډول زده کړه ورکوم خلکو ته. راځه ته اوس ما ته فرمایش مه راکوه چې دا حضوري که دا آنلاین که دا هغه که، ته خپل مشکل حلوه. موږ خو مجبور یو فنا صاحب، موږ ضرورت لرو، موږ خلکو ته فرمایشونه نسو ورکولی، موږ پوهنتونونو ته خو هغه نسو ورکولی چې ته داسې راته وکړه ته هغسې راته وکړه. زه ډېر ځله متوجه سولم دغه کله چې دغه مکتبونه بند سوله د نجونو، نو ګڼو نهادونو بنسټونو د خپل کورسونو د شان مواد آنلاین کړل. یو دوه درې کورسو ته صنفو ته زه ورننوتلم، نو هلته هغوی په اصطلاح معاشونه یې استادانو ته ورکوله، دوی ته یې پیسې ورکولې، دغه زده کوونکو ته یو د کار ته یو څه مصارف ورکوله او ورته ویل چې بس راسئ همدلته موږ درس درته وایو، خیر ده که مکتبونه بند سول موږ درس درته وایو. زه چې به کورس ته به ورننوتلم هر یو به انتقادونه کول، دا والا سهار ده د ښه ټایم نه ده، هغه ماسپښین د ښه ټایم نه ده، هغه مازدیګر د ښه ټایم نه ده، په 4 بجو داسې مشکل لرم، د جمعې په ورځ ولې دایره وی او پنجشنبې باید بیخي دایر نسی و دوشنبې تر شد فلان شد بسمدان شد. نو ما ځان سره ویلې چې ښه یو نهاد راځي او بنسټ راځي، پیسې هم درکوي، کورس هم درته دایروي او ته بیا هم په دې کې خبرې را پیدا کوې. له دې نه معلومیږي چې موږ ډېر هغه نه یو، یعنې دا یو ښه ذهنیت نه ده. یو مې دا غوښتل وایم. اوس دا بله مسله ده، سندرغاړي ویلي چې زه په واده اعتقاد نه لرم. دا کوم ویلي دي؟ نوم به نه اخلو. نو راغله کامنټونه راغله چې استاد ته څه وایې په دې اړه او دا خو د موږ ځوانانو فکر خرابوي. نو ما ورته ویلې ګورئ دا په هر چا پورې خپله په دوی پورې اړه لري، څوک په واده اعتقاد لري که نه لري، څوک واده کوي که نه کوي، دا یې ده کار ده. ته په خپل اعتقاد کې اوسه، ته باور پرې لرې په واده خو کوه یې. بل دا چې ته اوس دومره نازکه یې، دومره د خیال هغه ده، دومره بې ثباته یې چې یو سندرغاړی یو چېرته وایي چې زه په واده اعتقاد لرم یا نه لرم، بس د تا ټول فکر خرابېږي، د نسل افکار یې خرابېږي، ته دومره بې ثباته یې، ته دومره سست یې، ته دومره د تا عقیده همدا وه چې یو څوک یو څه وایي زیاتي ته عقیده یې خرابېږي. دا یعنې د دې نه معلومیږي چې موږ باید مچور سو، بالغ سو، یعنې د یو چا په خبره چې راتله فکر پې وکړو، د یو چا باور، د یو چا عقیده په خپل مخ کې کېدو، د میز په سر ویې سپړو، ویې لولو او بیا ووایو چې دا ښه ده که بده ده، او بل له دغې ناقصې خبرې نه، له دغې ښې خبرې نه چې سوې ده زه څنګه کولی شم مثبته ګټه واخلم. یو لوی مورد د نوښت او خلاقیت همدا ده
فنا صاحب تاسو عظمي صاحب دوه شیان ته اوس زه متوجه کړم چې باید دې باندې هم که زه لږ څه پوهېږم باید نور هم پرې پوه شو. یو د خلاقیت ویلی، یو د میچورټي ویلی، پوخوالی. دغه آیا عمر لري او که نه هر څوک هر عمر کې کېدلی شي دا پوخ شي؟ دا څه رقم ته حساب ده؟ کوم اول نوښت؟ اول دغه هغه ته راځي د میچورټي ته راځي، نه پوخوالی یا خاموالی یا میچورټي او نه بلوغیت. دا تقریبا موږ اجازه راکوي فنا صاحب دا خبره تاسو سره شریکم چې موږ 8 بلوغه لرو. ذهني بلوغ، رواني بلوغ، معنوي بلوغ، اخلاقي بلوغ، فرهنګي بلوغ، سیاسي بلوغ، د انتخاب بلوغ او جنسي او جسمي بلوغ. هغه اخرنی چې لسم ده هغه ته موږ جنرال بلوغ یا اشد بلوغ وایي. دا بلوغونه چې دي د هر یو خپل کمالونه لري. دا باید هر یو په خپل سنی اراده کې، په خپل وخت کې، په خپل زمان کې رشد وکړي. د بیلګې په ډول موږ په اروپا کې په دې باور یو چې نجونې تر 20 کلنۍ پورې عاطفي بلوغ ته نه رسیږي. صحیح. یعنی که یوې نجلۍ په 19 کلنۍ او 13 کلنۍ کې وویلې چې زه مینه یم، هغه خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا تر اوسه پورې عاطفي بلوغ ته نه رسېدلی، دا تر اوسه خپله دغه بلوغ ته نه ده رسېدلی. افغانستان کې که د واده موردي، که د قانون مسلې، که د رایو مسلې، که د انتخاباتو مسلې، دغه بلوغونه ته ډېر پام نه کوي. حتی دغه اوسنی قانون هم چې البته د جمهوریت قانون هم چې توشیه ده، د 14 کلنۍ او 13 کلنۍ د واده لپاره سن تعیین کړی ده. یعنی تاسو هغه څوک واده کوئ چې تر اوسه پورې بالغ ته نه ده رسېدلی. همدغسې موږ فکري بلوغ لرو، ذهني بلوغ لرو، اخلاقي بلوغ لرو. اوس تاسو کې د پوښتنو کې اخلاقي بلوغ یعنې څه؟ اخلاقي بلوغ یعنې دا چې تاسو د ټولنې اخلاقي کوډونه مراعاتوئ که نه، څومره د ټولنې نظافت ته پام کوئ، څومره له سرې اشارې نه د موټر تېرېږئ، څومره د موټر کمربند اچوئ، څومره جریمه ورکوئ، څومره له برق نه پیسې پټوئ، څومره له مالیې نه پیسې پټوئ. دا په اخلاقو کې راځي. همداسې معنوي بلوغ، همداسې نور بلوغ. دې ته بلوغ وایي. دا هر یو په خپل سن کې هغه کوي. یعنی د هر د نجونو لپاره، د هلکانو لپاره ته فرق کوي، سنونه یې فرق کوي. یعنې سن پورې تړلی دي. زموږ له نظره صرف هغه مهمه ده، قد او ورمیږ چې ورمیږ وکړي او قد د جګ څه، زموږ له نظره دا بلوغ ده او دا غلط بلوغ ده. دا اصلا غلط بلوغ هم نه ده، دا صرف جسمي بلوغ ده. همدغه کس چې ورمیږ کړی ده، ښه ورمیږ کړی او ښه پلان او ښه غټ او غټ ولاړ درته، ذهن د یو 3 کلن ماشوم نه ده، عاطفه د یو 6 کلن ماشوم نه ده، د اخلاقو له نظره 1 کلن هم نه ده، د معنویت له نظره 5 کلن هم نه ده. وبخښئ عظمي صاحب، یو بل بعض خلک دي چې وایي دغه سړی میچور ده، باوجود د دې چې هغه 18-19 کلن نظر په عامه اصطلاح کې چې موږ استفاده کوو، بعضې خلک د 15-40 کلن دا وایي ډېر میچور انسان ده. دغه په کوم نظر ورته وایي؟ ګورئ دا فرق کوي. زه چې کله خپرونې ته راتلم نو ما په راډیو کې د نصیر احمد احمدي یو داستان د یو نطاق په ژبه واورېده. دا کیسه کوي چې یو کس له بهر راغلی و، په بهر کې په تنګ سوی و، کابل ته راغلی و، بلته یې غوښتل چې له خپلې مېرمنې سره بوډا سړی و، له خپلې مېرمنې سره دا پاتې عمر په کابل کې تېر کړي. نو رهنما ته لاړه چې یو کور واخلي. اول کور ته لاړه نو غوښتل چې خوښ کړي چې ګاونډي د ګاونډي په کور کې جګه موسیقي وغږېده. بس ده ویل دا کور نه اخلم، راووته له دې جن. بل کور ته لاړه، هلته چې لاړه ګوري چې په همغه کور یې خوښوي چې له پاسه همسایه د کلاشي اوبه پرې خوسې کړې ده، دا کور ما نه اخلم. بل کور ته لاړه، هلته ګوري چې یو کس د کور لږ خشره کور ده، مثلا ډېر پاک و سوتره و نوی نه ده، زوړ کور ده. رهنما ته ویل چې دا مې خوښ شه دا کور، خو د ګاونډیانو په اړه یې راته ووایه. وایي رهنما ورته ویل چې ولا له دې ګاونډیانو نه هم لږ شکایتونه کېږي. هغه شکایتونه دا دي چې دغه ګاونډی چې دې خواته ده شراب خوري، هغه ګاونډی چې ده په روزه کې په بریتو باندې مستي ښکارېږي، دې معلومي چې روزه نه نیسي، او هغه بل ګاونډی هم چې ده هغه هم چا تر اوسه پورې په لمانځه نه ده لیدلی. پوه شوئ؟ اوس نو وایي همدغه کور اخلمه. هغه وایي څنګه دا کور اخلې؟ وایي دا کور ځکه اخلمه چې ته دا چې یو څوک لمونځ کوي که نه کوي، روزه نیسي که نه نیسي، او لمونځ کوي که نه کوي، دا د ده شخصي مسله ده. دی به خپل خدای ته جواب ورکوي، او بل دا معلوم هم نه دی چې مسلمان ده که غیر مسلمان ده. صحیح؟ منتها هغه چې موسیقي غږوي او مات ځوروي،
او هغه چې له پاسه د کلشي اوبه باندې راشي دا مردم آزاري ده. یعنی دلته اوس دا مهمه ده چې ته د انسانانو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړې، ته د انسانانو په شخصي خصوصیاتو کې مداخله ونه کړې. دلته تا ته زه مچور سړی ویلی سم، خو که د آزار مسله راغله، که د چا د حقوقو د پایمال مسله راغله، بیا باید ځان ته پام وکړي. په دغسې وضعیت کې نو اوس دې ته مونږ وایو دغه کس ته له ټولنیز اړخه ګوره دا بل بلوغ ده ټولنیز، له ټولنیز اړخه دا یې بالغ ده چې د ټولنې اخلاقو ته، آدابو ته، نزاکتونو ته، امسایتو ته، ګاونډیتوب ته دې ته ټول ته احترام کوي. د ډېر شیان دي چې باید مد نظر سړی ونیسي چې یا معاشره کې یا که موږ غواړو بالغ پاخه شو. ګورې پوخوالی داسې ساده نه ده. دا بالغ بعض خلک ډېر په بل مطلب ورته ګوري که نه، خو همغه یوازې جنسي هغې اړخ اخلي هغوی په همغه باندې پوه دي له نور شیانو باندې. خو موږ خو همدغه یو که نه، موږ یوازې یا فزیکي بلوغ پیژنو یا جنسي بلوغ پیژنو، در حالی چې بالغ انسان، بالغه ټولنه، بالغه کورنۍ، بالغ فرد، بالغ شخص، بالغ نر، بالغ ښځه دغسې خصوصیتونو ته وایي چې هغه باید په دې کې پوره وي چې بیا موږ ورته وایو چې دا یوه پخه ښځه ده، دا یو میچور هلک ده. البته هغه انګلیسي اصطلاح. او بل پوښتنه چې کوم ما ذهن کې راغلی و د خلاقیت باره کې وه. بلکل دا خپله چې د خلاقیت نوښت یا خلاقیت د یوه کار او د یوې چارې په نوي ډول ترسره کولو ته وایي. یو شی سته، برق سته، چوکۍ سته، موبایل سته، کورس سته، یوټیوب سته، ټیک ټاک سته، میلمه پالنه سته، هر څه سته. تاسو غواړئ په هغه سته مورد کې نوښت رامنځته کوي، تنوع رامنځته کوي، یو شی پکې نوي کوي، جدید یې کوي، تازه یې کوي، ښکلي یې کوي، متفاوت یې کوي، رنګین یې کوي او فرق پکې راولي. دغه ته وایي نوښت. دا هر چا ذهن کې شته که نه؟ نه، دا د هر چا ذهن د دې مستعد ده، ظرفیت یې لري، توانایي یې لري چې دا نوښتګر واوسي، خلاق واوسي. اما مهمه دا ده چې دغه کس څومره دې ته وده ورکوي، یا ټولنه، کورنۍ او کورسونه او برنامې او پلټفارمونه څومره دوی ته زمینه مساعدوي چې دوی نوښتګر انسانان راسي یا دوی نوښتګر واوسي، د دوی نوښت ته پام سي. که مونږ ډوډۍ هم خپل ماشوم ته په قاشوغه کې ورکوو، ځای هم مونږ ورته اچوو، جوراب هم مونږ په پښو ورپوکوو، دی دنیا ته د یوه تیار شي، د یوه تیارې او آماده و له لاس لاندې او له فرمان لاندې دنیا په سترګه ګوري. یعنی څومره چې دا نفر یا شخص خپله کار کوي او تجربې زیاتې کوي، همغومره د نوښت تمرین، زده کړه، مسؤلیت اخیستل، لارښوونه کول، مطالعه کول په هغه برخه کې، هر څومره چې موږ هغه تمرین وکړو په هغه برخه کې، زده کړه پکې وکړو په هغه خپله رشته کې، د نوښت او خلاقیت تر حده پورې رسیږو. او دا څومره مهم ده؟ زه فکر کوم چې نن سبا صرف خلاقیت موږ ته پاتې ده. نور خو هر څوک کولی شي ډوډۍ وخوري، هر څوک کولی شي هټۍ ولري، هر څوک کولی شي په اصطلاح کورس دایر کړي، هر څوک کولی شي ژوند وکړي، هر څوک کولی شي موټروان واوسي، هر څوک کولی شي نانوایي ولري، هر څوک خپل هغه لري. اما نوښت بیا فرق کوي. مثلا په تاسو په کابل ښار کې څومره هغه پیژنئ د پیرکیو پلورونکي؟ کېدای شي 20 دانې به ما ذهن کې حد اقل لیدلي م دي په مخه، کم ځای کې مې لیدلي. اما د افغانانو په سیمه کې د پیرکیو پلورونکی د شیراغانو بي، د په پیرکیو په دکان باندې نوبت نه. البته زه نه پوهېږم چې دا به څونه رښتیا معلومات نه لرم. داسې ویل کېږي چې دی له همدغه پیرکو فروشۍ نه، د پیرکیو له فروغ له پلور نه د موټر واخیستل، کور نه واخیستل. دا هم اورېدلی ده، دا د شیراغ قصه هم اورېدلی ده. بلکل. یا مثلا تاسو په کابل ښار کې څومره آیسکریم پلورنځي لرئ؟ زیات به. اما یوازې د بارستان آیسکریم مشهوره ده. تاسو څومره خیاطان پیژنئ؟ تاسو په ننګرهار کې څومره کباب فروشان پیژنئ؟ شته دي. خو یو پکې ډېر مشهور ده. دا معنا ورکوي چې هغه کس چې مشهور ده، هغه کس حتما کوم نوښت کړی، هغه کس حتما کوم نوآوري لري، هغه کس حتما کوم تفاوت په کار کې راوړی ده، یو څه سته پکې، یو څه راوړي دی سړي. اوس نو تاسو راسئ دې ته چې څنګه کولی شئ په خپل کار کې تنوع راولئ، بدلون راولئ، جذابیت راولئ، تغییر راولئ، رنګ راوړئ، ښه خلق راوړئ، ښه برخورد راوړئ، تر څو ستاسو هغه کاروبار،
ستاسو ژوند، ستاسو د ماشومانو روزنه، ستاسو ګډ ژوند، ستاسو ښوونځی، ستاسو کور، ستاسو یوټیوب، ستاسو ټیک ټاک، ستاسو هر څه چې لرئ هغه ښکلي سي او خلک تاسو پسې راسي. تاسو د نست ډیلی په نامه کوم څوک پیژنئ؟ ناست ډیلیو. نست ډیلی دی څه کوي؟ ګوره څومره په دنیا کې باید څومره د یوټیوب چینلونه وي، دی په ډیر متفاوت شکل، په ډیر استثنایی شکل ځي نړۍ کې او کلپونه جوړي، خلکو سره خبرې کوي، په متفاوت شکل پوښتنې کوي، په متفاوت شکل په هغوی خبرې کوي، په متفاوت شکل راولي، متفاوت شکل ریکارډ کوي او خلکو ته جذاب دي، جالب دي. همداسې نور تلویزیونونه دي، رسنۍ دي، خواله رسنۍ دي، یا مثلا هنر ده، څومره د طنز خپرونې به تاسو په دنیا کې ګورئ، مګم کپل شرما به تاسو ته متفاوته وي. همداسې ډېر څه شته په ژوند کې، په دنیا کې چې فرق کوي. تاسو به ډېر د فلم ستوري پیژنئ، خو یو نیم به پکې ډېر خلاق وي که نه، متفاوت به وي پکې که نه. تاسو به ډېر په اصطلاح ناطقان پیژنئ، ژورنالیستان به پیژنئ، ډېر دیني عالمان به پیژنئ چې ویناوې کوي، پیامونه جوړي، پروګرامونه جوړي، خو یو نیم پکې ډېر متفاوت دي. استاد خپله خلاق یې که نه؟ زه شخصا فکر کوم چې هغو زده کوونکو یا محصلینو کې چې زه فارغ سوم او یعنی تقریبا 9 کسانو کې، نو یوازې زه پکې پیدا سوم په اصطلاح، یا پکې راپاتې سوم، یعنی یا اته داسې زه ویلی سم چې یوازې زه پکې ارواپوه سوم، هغوی نورم ارواپوهان دي، یا ما سره پوهنتون کې استادان دي، په نورو پوهنتونونو کې استادان دي، خو هغه رقم چې ما مخته بوتله دا څانګه، کتابونه مې پکې ولیکل، رسنیو کې مې ور په اصطلاح ور داخله کړه، په خصوصي پوهنتونونو کې مې داخله کړه، په لومړي ځل مې په دې رشته کې ورځپاڼه چاپ کړه، کتابونه هم چاپ کړل، جنایي ارواپوهنه په لومړي ځل ما په افغانستان کې تدریس کړله، په لومړي ځل کتاب او سی ډي ما په افغانستان کې چاپ کړل، کتاب سره له سی ډي، یا مثلا کتاب آډیو څه که نه، تاسو خپله ښه پوهېږئ چې په افغانستان کې ډېر خلک لوستي نه دي، یا مثلا په همدغسې د خواله رسنیو په برخه کې، نو موږ خپله کوشش کړی. ډېره مننه استاد، خپل کوم زحمتونه هم چې ویستي دي او خدای وکړي نور هم د ده په اداشونه تاسو ته خدای پاک درکړي. استاد موږ نن ډېر یعنې کم وخت کې موږ ورته ویلې چې استاد دغسې یو برنامه ده، که راتلی شي نه یې ونه ویلې ډایرکټ راغلی، دا د دوی مهرباني ده د استاد، خدای وکړي نور هم دغسې موږ سره پاتې شي. خو نن چې کوم برنامه له هغه صرف دې دپاره و چې دا مطالعه، ایجوکیشن، آنلاین، فزیکي، میموري، دغه چې شته وایي او څنګه دې ته وده ورکولی شو. له خیر سره یو بله برنامه استاد سره به موږ لرو چې د استاد خپله شخصي ژوند باره کې اوسي. اکثر خلک پوهېږي چې دا نفر رسېدلی ده، خو نه پوهېږي چې دا کوم حالاتو نه تېر شوی، څه رقم ته د برنامه ریزي کړي خپل ژوند باره کې. نو دې باندې بیا موږ له خیر سره یو بله مکمله ویډیو لرو، نو هغې کې به استاد نه پوښتنې کوو. استاد ډېره مننه. سلامت، خیر اوسئ.